خصائص کبرا کې سیوطي لیکلي دي چې غار ته کله وختل سمنځ مدلې وکړو ابو بکر وایي حضور پاک ته الله رسوله دا کافران د خپو د نښو نه معلومات کوي علم قیافې والا او دا د خپو د نښو والا خلک دوی سره دي نو لږ غوندې د اوچتو ما په شا دې وړم ستا د خپو د نښو نه پته ونه لګئ نو اوچت یې که او غاره پورې پیغمبر علیه السلام دقسې یوړو نو چې هغوی څنګه تلل او ګرځېدل نو یې دې پورې خو یې قدم شته خو دې نه خو یې قدم نشته غار ثور ته ورسېدل وختل یو کس دې بل ته وایي یا لکه دې غار ته چتنې ننوتې نوره دنیا خو هم لټ په لټ کړه بل ورته وایي د غار په خوله کې خو د نیا نه مشره ونه ولاړه ده نیا دې هم لا پیدا نه و داسې زړه ونه د غار په خوله کې ولاړه ده نو چې دې دننه کېدل نو دا ونه نه ماتېده او دا پلار ته دې نه ګورې دې دغه ته جولاګي ته بابا چې دې پکې لګیا دی کار یې پکې کړی دی نو چې دې ننوتېده د جولاګي جاله نه ختمېده او هغه بیبې ته دې نه ګورې چې پکې ناسته راګیا اچولې ده نو جاله نه روانېده د کمتره نه تښتېده بې وقوف بچیا حضرت ابوبکر حضور پاک ته وایي الله رسوله کافران بار هغه دې راورسېدل اسنه که لږ یې سر لاندې که نو موږ به ووینې الله اکبر الله څه وایي اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا حضور پاک څه ورته وایي ملګري ته غم مه کو ټینشن ماله الله ملګری دی یو کس بره متیازې وکړې هغه متیازې نیغې د غار په دې سوړه راوبېدې او هغه بل مخامخ متیازې کولې حضور پاک ورته وایي ابوبکر که دوی مونږ لیدي مونږ ته یې مخامخ متیازې کولې الله مدد کوي الله مدد وکړه کوي او کوي دلته خلک وایي حضور پاک ابوبکر ته وایي چې لا تحزن مه یریږه یاره وایي ابوبکر ډېر ډرپوک وایي عیاذا بالله یرندوکي و هلکه یو خبره تاسو ته وکړم یاره خو په پیغمبرانو هم تېره شوې ده حضرت موسی علیه السلام غټ پیغمبر و درون د لوی درجې دا معنا لیکن چې کله کونټه وغورځوله او اجدها ته جوړه شوه نو یاره پرې راغله رستو الله ورته لا تخف ونه یریږي فاوجس فی نفسه خیفة موسی لکه یاره راله الله وایي پام کوه ګورې ونه یریږي ګوره موسی علیه السلام باندې یاره راغلی ابراهیم علیه السلام ته چې کله فرشتې رالی او هغه ولا څخه حلال کړ فرشتو ګوتې یې ونړېوله نو غل چې به راغی او غلا به یې کوله نو هغوی به د کور والا خوراک نه خوړ اوس خو نه غلاول په پرج ورشي اوس خو چې کور کې غلا کړي راول ډومبې په پرج ورشي نو ټول سامان راولي ښه خوراک وخي او کور والا یې تړلي او بس لاړ شي وتښتي هغوی به دا کار نه کوو نو ابراهیم علیه السلام ویارېد چې دا جوړ غلی دي ما ولا سخی سور که رویت کو نه خوري قرآن حکیم کې الله فرمایي هغوی ورته ویل نه مونږ د خدای فرشتي یو د لوط علیه السلام قوم پسې روانه یو الله قرآن شریف کوي فلما ذهب عن ابراهیم الروع ابراهیم نه چې یاره کله لاړه نو یجادلنا فی قوم لوط بیا جګړه شروع کړه چې دا مه وجنې مزه نو په ابراهیم علیه السلام یاره راځي لوی پیغمبر موسی علیه السلام باندې یاره راځي لوی پیغمبر نو که په حضرت ابوبکر یاره راځي چلو شو طبیعي یاره خو په انسان راځي لیکن زه تاسو پوه کم لا تحزن حزن یری ته نه وای د یری په معنا مستعمل دی خو خپله معنا یره نه ده حزن په عربی کې هغې ټینشن ته وایي چې د بل شي د وجې نه چاته راشي زوی مړ شو دته ټینشن راغی لور مړه شوه دته ټینشن راغی مال روغ شو دته ټینشن راغی خور مړه شوه دته ټینشن راغی دې ته حزن وایي نو زه به معنا وکړم لا تحزن ای ابوبکر زما د وجې په ځان ټینشن مه راوله پریشاني مه راوله پته ولګېده چې د ابوبکر په زړه کې کم ټینشن و دا د ذات متعلق نو دا د حضور پاک متعلق پیغمبر یریده په ځان نه یریده لا تحزن دا معنا مه کوه چې مټ در مه یریږه نه دا څه معنا ده لا تحزن زما متعلق په ذهن بوج مه راوله زما متعلق ټینشن ماله په ما مه یریږه ان الله معنا موتا دواړو سره الله دی ستا به هم کوي زما به هم کوي
او چې څنګه ننوتل حضرت نو په دې غار کې سوړې وې او دې کې چې تل ملړم نی مار نی په جنجال و نړو نو یو ټوکړه وسره واغې ټوکړې کو په یو سوړه کې ومنډله او یو دوه سوړي پاتې شوې نو سم لاس د هغې کې خپلې پوندې جاګوی سیوطي لیکلي په خصایص کبرا کې یو کې خپله پونده کېښوده بل کې هم کېښوده او حضور پاک ته زما دې سینې د ډډه و الله رسول ودشه دننه مار دی مار تاویږي په دې سوړو کې چې دې له راته زړه بنده ده هر یو بنده ده دې له ابوبکر له په دغه خپل ټک ورکړه اوس دې خپه دې خوا کوي رسول الله مبارک ودرې مار په ده رانشي نو خپنه دی خوا کوي مار لګیا دی ټک 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 ورکوي او د سترګو نه اوښکې روانې دي مار ټک خو د خدای سړی ساتي نبی هم ویل ابوبکر ولې جاړې وی دې سوړه کې څو خوړم دې خوا که خپه چې خپه دې خوا کوي واجدها خامار ته راووت دغه دی صاحب نبی علیہ السلام زر خپلې مبارکې لاړې راواغتې ابوبکر خپې نه ته وکړې څه قیمتي خپه ده څه قیمتي خپه ده چې د دواړو جهانو د مبارک سردار لاړې دې تاویږي الله او چوفې پې وکړ ابوبکر وایي داسې شوه لکه چې درد مې په سترګو نه لیدلی او بیا مار نه تپوس کوي تا څه مجال دی چې زما ملګری دې وخوړو ته ما ملګري ولې خورې نو مارانو حیواناتو حضور پاک سره خبرې کړې دي دا د حضور پاک معجزه ده الله رسول زه خو یو ځل په دې لاره تېرېدمه یو پیغمبر په دې لاره ته نو هغه وی دې غار کې به د آخرې زمانې پیغمبر 3 شپې کوي نو ما په دا غار کې ستا دپاره عمر تېر که ظاهره که مړ شومه نو بېله ده خو که چېرته زما وخت کې راغی مې ولیده نو اوس چې را باندې خوشبو لګېده نو لارې مې کتې کتې ټولې بندې وې نو بله چاره مې نه وه بې دې نه 3 شپې حضرت ابوبکر صدیق او 3 شپې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې غار کې تېرې کړې 3 شپې پس کمې 2 اوښې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه اغشتې وې هغه ورته عامر ابن فهیره راوستې د کافرو تمه غوسه شوه هغې خو دا خیال و چې دی به نیختلي مدینې ته نو اوس به ډېر مزل یې کړي او کافي ځای ته به رسېدلي نو د هغې تمه غوسه شوه ختمه شوه او حضور پاک سره د خپل ملګري ابوبکر صدیق رضی الله عنه خو 3 ورځې او 3 شپې دلته په مکه کې تېرې کړې پټې نو په 2 خانو یو د حضرت ابوبکر صدیق شو یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصوا چې ورته وایي او 2 شو او یو ورسره لارښودونکی دی چې لار به یې ورته ښول عبدالله ابن اریقط او یو د حضرت ابوبکر رشته دار دی او د غلامۍ خدمت هم وله کوي عامر ابن فهیره یو ورسره د خدمت دپاره دی شو د 4 کسو قافله د مکې مکرمې نه مدینې شریفې ته روانه شوه خو چې کله دی د مکې نه مدینې ته تلل نو دا وخت په رسول الله مبارک ډېر سخت و یو انسان چې خپل کلی پرېږدي او خپل کور پرېږدي او هغه کوڅې پرېږدي چې په کومو کې ماشوموالې تېر کړی دی او خړپوس یې پکې کړی او بیا کلی عام کلی نه دی هغه کلی دی چې کوم کې د خدای کور بیت الله شریف دی او په کوم کور کې مقام ابراهیم دی او په کوم کلی کې صفا او مروه ده چې کوم کلی ته خلک د دنیا د ګوټ ګوټ نه په لکونو روپۍ ځان رسوي هغه کلی خلک خو غواړي د خدای نه همدا چې یا الله ما مکې ته بوځې خلک لکونه روپۍ لګوي عمره نه فرض ده په موږ او نه واجب ده او خلک دا د عمرې له ځي او حجونو له ځي نو قیمتي کلی دی هغه کلی چې رب العالمین قرآن شریف کې د هغې صفت کوي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه مبارکا وهدى للعالمین دغه برکتی د هدایت لویه ډکه سرچشمه بیت الله په دا کلی کې دی عرفات دی کلی سره دی منا دی کلی سره ده مزدلفه دی کلی سره ده حتویم د بیت الله عیسی میزاب رحمت د زمزم د اوبو کوي نو خپل کور کلی پرېښودل
او بیا داسې عظیم الشان کلی پرېښودل دا ډېر ګران کار دی، آسان کار نه دی. د تلو نه مخکې چې د هجرت کله اراده وکړه نو د بیت الله چابیانې یو کافر و هغه وخت کې خدای وروسته مسلمان کړی دی، عثمان ابن طلحه. د بیت الله چابیانې به د سره وې د کوټې مبارکې. نو رسول الله مبارک د کور ته ورغی، دروازه ورته وواله. نو عثمان وله راووته، وی عثمان یو خبره درته کوم. عثمان دغه وخت کې لا کافر دی. ما اراده کړې ده د دې وطن نه ځم، خو تا ته یو درخواست کوم، زما د قوم، زما د کلي، زما د علاقې، دین ستا جدا او زما جدا، خو یو درخواست لکوم. د بیت الله دا چابي تا سره ده، نو ما ته د بیت الله دا دروازه لږه کولاو که دا چابي راکه، دا چابي راکه او یې ته راته کولاو که یو 2 رکاته مونځ پکې کوم، ورننه وځم. پته نشته چې بیا به زه دې ته رام شم او که به را نه شم، چې بیا به دا د خدای کور په سترګو وینم او که بیا به ونه وینم، او چې بیا به دې کې زما مونځ نصیب شي او که به مې نصیب نشي. نو مهرباني وکړه، دا مې د زړه یو سودا ده او یو ارمان دی، دا دروازه ما ته کوله وکړه چې زه پکې یو 2 رکاته مونځ وکړم. درخواست یې ورته وکړه. لیکن هغه عثمان په زړه ډېر سخت و، هغه کور ته لاړ او چابیانې یې راواغېستې او حضور پاک ته یې وښولې، وی دغه دي چابیانې را سره دي او اختیار مې د هر وخت یې درته کولاولی شم، خو دا سوال نه پیدا کېږي چې تا ته یې کولاو کوم، نه در کوم او نه درته کولاوم. ته مانه چابیانې غواړې؟ سوال نه پیدا کېږي، داسې په غوسه او په کبر. حضور پاک بیا ورته درخواست وکړ، عثمان ورورولۍ درته ویل، پته نشته چې بیا به د خپلو کوڅو له راشم او که به رانه شم، خو مهرباني وکړه دا ما ته کوله وکړه چې یو 2 رکاته پکې وکړم، لږ ورننه وځم بیا بنده کا. داسې ټیم به مقرر کړو چې څوک به ني، څوک به دنه خبر هم نشي، او مه کوه ګورې زما دا خبره ومنه. هغه ورته بیا وایي نه کېږي، چابي مې لاس کې ده خو نه کولاوه مو نه در کوم. او چې دی وایي رسول الله مبارک ته وحی راله فورا، او عثمان ته عثمانه واوره یو وخت به داسې راشي چې دا چابي به درته زه غواړم او په منډه به یې ماله راوړئ، را به شي یو وخت. اوس یې نه راکې او بیا به یې په زور د نالم او په منډه به یې راله راوړئ، ته به مینت کې چې واخله. دی ورته بیا په کبر وایي ځه خپل وطن کې د ځای نشته، پردو وطنونو ته ځې او دعوې دونه غټې غټې کې. د مالونو مغسې وشو. حضور پاک چې کله مکه شریفه فتح کړه او د بیت الله نه غیر چاپیره 380 بوتان په دې مطاف کې وو، 380 بوتان. او مکه چې فتح شو او مسلمانان را دننه شو په سن 8 هجري کې، یو چوکه و د نبی علیہ السلام سره، په هغې به یو بوت ته ټس ورکاو او دا به یې وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق راغی باطل ختم، مټاو شو باطل. باطل همیشه ډغرې خوري، مټاویږي به څه ناڅه، لکه د اور لمبه به کوي، لکه د بربړقۍ به بربړقۍ وکړي، خلک به وایي ګنې دا خو تش زګ به یې ختمېږي به. نو چې چوکه باندې به یې ټس ورکړه نو کلک بوت چې چا به په دیکو نشو غورځولی هغه به لاندې را پرېوته، نو بار میدان صفا شو. نو رسول الله مبارک بیت الله دننه هم صفا کول غواړي او ننوتل غواړي. ورشه عثمان ته ووایه چې چابي راوړي. عثمان په منډه را روان دی، رسول الله مبارک ته چابي ورکړه. وی د الله رسول والا، وی عثمانه د هجرت په وخت کې به تونه په مینت درته غوښته او نه دې راکول، یاد دي دي څومره مینت مې درته وکړو، او تا هغه وخت کې وی چې ځای دې دلته نشته، او ته بیا ویلي مې درته که مې نه ویلې. عثمان سر ښکته کړی دی، نه ویلي و که نه ویلي وی او ویلي دی، راکړه چابي. وی اخېسته، وی اوس چابي زما لاس کې ده، چې زما چاله خوښه یې ورکوم به، چې مې چاله نی خوښه نه به ورکوم. مخکې ستا لاس کې اوس زما لاس کې، را دې کړه که دې را نه کړه. د هغه سر ښکته و. رسول الله مبارک دننه ننوت. نو دې ظالمانو په بیت الله کې دننه 2 بوتان جوړ کړي، او د چا؟ یو د ابراهیم علیه السلام او یو د اسماعیل علیه السلام.
د جوارې غشي په کلاس کې ورکړو په دې غشو به پخوا جواري کوله لکه اوس چې خلک د تاش په پاڼو باندې جواري کوي هغه د جوارې غشي لاس کې ورکړو او خلکو ته دا خوله چې دا مونږ کومه جواري کوو دا ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام مونږ ته چا چل خوله نو رسول الله مبارک هغه د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام ډانچې د هغې په شکل بوتان غیر مات کړل او خدای دې دا کافر هلاک کی دوی تم پده ده چې ابراهیم او اسماعیل جواری نه ده کړی او نه چاته جواری ښودلی ده ورننوت ډېر ساعت یې پکې تیر که ورننوت ډېر ساعت یې تیر که او چې بیا سنگ راوتېده نو د الله د طرف نه حکم راغی ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اے دا اللہ رسولہ اللہ اڈر کی چھ امانت خپل کس تا واپس کا امانت خپل اہل تا واپس کا نو رسول اللہ مبارک عثمان روتی عثمان راشا وی چابی خود زمان دا کنوی او ما تا اللہ حکمو کچی واپس کا ان وخل دا چابی تو کافری خو والا اللہ وی چی واپس کا خپل امانت دا والا او دا با تر قیامت پور ستا پا نسل کیوی تانا بے سوکنا دی ستا دا بچون وسو کڑوسو نا بے سوکنا دی دا سے خبر وطاو کچی یوخی دا بیت اللہ دا چابیانو اہلو گرزاو بلی دا اشارہ ورکا چی ستا با نسب ام تر قیامت پوری وی نسب بدیم نختمے گی او بل دا لوی سعادت بستا دا بچون وسو دا خاندانی چی چابی باغوی سرائی ورکلا عثمان وی اللہ رسولہ ما تا کلمہ شہادت خوایا زم مسلمانے گو اللہ پا ما دون احسانو کو دغا خدای بیاد نمانم دغا خدای لبیاد شریک گورم دا سی رب دغا رب پا ما کافر خپا کی گو ما تخپل چابی واپس کئی اللہ خدای سونا میرا بانا دی پا کافر میرا بانا دی نو مسلمان بولی نہیں میرا بانا چابی واپس کو آگا خدای مسلمان کو او دا رسول اللہ مبارک دا وینا مطابق تروسا پورے آگا چابی دا آگا پا بچو دا آگا پا نوسو کی روانا دا نو چه غار سور نبیا کل روان دی او بیت اللہ مبارک تے مخکڑی لگ بار ہوا حضور پاک دیرو جڑل دیرو جڑل او دی مکی تا مخامخ گوری او سوئی ما حبک الی اے مکی دیرت جاتا میں خوخ ہے سخوخ خار ماتا اے بیت اللہ دیر زیاد میں خوخ ہے مکی ظلم درد نکی گی افسوس کستا اہل زستان نوے وستلے ما سکنتو غیرہ کے ما بستان بار یو زیکی یو شپم نو تیر کرے بل زیکی یو ما جن نوے تیر کرے خو افسوس مکی ستا اہل میں نپری دینو دا سے پا افسوس حضرت ابوبکر صدیق فرمائے کہ در سود مکی غرونا او دیوالونو کسیخ کارے دے حضور پاک بشاشا تکتل مکی دی غرونو تا بیکت او مکی دیوالونو تا بیکت ما بتسلی ورکولا رسول اللہ مولا ابو بکر مکہ میں ڈیرہ خوخ بیت اللہ میں ڈیرہ خوخ دو مکی دیوالونو میں ڈیرہ خوخ افسوس جسو منزلار تو اللہ پاک قرآن حکیم کی آیت نازل کر والذی فرض علیک القرآن نماز پاغذات قسمی پاغذات میرے قسمی کی پتہ قرآن نازل کرے او تیرے قرآن دا احکاماتو بابن کرے کتاب زبا خام خالی مکی تا واپس راولم تردک الى معاد لازمان بری دل تراولم ارسنگتی لگ صبرو کا دی کی بحکمتی خودی مکی تبتا خام خارا ولم اللہ پخپل لان قسم و خور دادا دی مشرکان و بدبخت دلاس دمارور دا سمرت تکلیف چی پر رسول اللہ مبارک تیرش او پا صحاباو دادا سیاسی جنگ نو دا پولی پٹی جنگو نہ دا کلی جنگو نہ دا مشرع جنگو
او نه څه په منډۍ او په موټر او په اوښ جنګو نه پاس جنګو دا صرف د الله د توحید خبره و د وحدانیت یو څیز باندې جګړه وه چې رسول الله مبارک وی الله یو د شریک نه لري او دې ظالمانو شرک کوه او شرک ډېر مذموم او خطرناک جرم دی الله دې ته موږ وساتي د هغې شرک هم ګوره شرک فی ذات نو هغې دوه خدایان نه منل یو خدای منه هغې چې د دې بوتانو عبادت کو دا د هغې مقصد نو چې دې بوتان مونږ پیدا کړي یو هغې دا بوتان دا مقصد نو چې اسمان دی پیدا کړی دی ځمکه دی پیدا کړې ده لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله که اوس ته تپوس وکړه د مکې د کافرو نه چې اسمان او ځمکه چا پیدا کړی دی دی بویه الله پیدا کړی که دا تپوس ته وکړه من نزل من السماء ماء اوبه د اسمان نه چا نازلې کړي دي باران څوک کوي دی بوی الله د بوتانو عبادت څه شرک فی الصفاتو فی الصفات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ دی بوتانو ته سجدې ځکه لګو رام رام ځکه کوو چې د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې دی مونږ له سفارش کوي او د دې بوت ځکه کوو چې ته د باران اختیار ورکړی ته باران کوه دنه باران غواړو او د دې بل بوت ځکه کوو چې د بچو اختیار ورکړی چې ته خلکو له بچي ورکوه او د دې بل په دې وجه کوو چې د خلکو له پیسو مال او دا بوت نه ورکوي دا کاڼې نه ورکوي دا خو دې په خپلو لاسونو جوړ کړي دا بوت او کاڼې چې د چا ډیزاین دی دا بوتان دوی د خپلو نیکانو او صالحینو چې دوی کې کم تیر شوي او سخیان د هغې ډانچې جوړې کړې وي چې موږ دلته د دوی عبادت کوو نو دا چې د چا ډانچه ده هغه خلک موږ نه خبرېږي نو موږ له به قیامت په ورځ باندې د خدای په دربار کې سپارښونه کوي په موږ به باران بچي به راکوي مرض به جوړوي ایرونو زمونږ دا وطن خو گزار کوي خو زمونږ دا پنجاب اوس هم ګورې ګډوډ دی دغه عمل هغوی زیارتونو سره کوي یو زیارت لري چې دا به ما له بیماري جوړوي دا بل زیارت چې دی دا به ما له بچي راکوي او دا بل زیارت ته چې څوک ځي نو مالدارېږي نو زه به مالدارېږم دا بچي ورکول د بیمارۍ نه جوړول او مال او دولت او عزت او ذلت دا ټول د الله په لاس کې دی دا بنده په اختیار کې نه دی روان قافله روانه ابو جهل دلته میټینګ راوغوښته اعلان یې وکړو رسول الله مبارک او حضرت ابوبکر اشتهار مجرمان وګرځول او اعلان یې وکړ چې چا که نبي علیه السلام جمدې راوستی وله سر راوړو عیاذا بالله یا ابوبکر جمدې چا راوسته او یا وله سر راوړو د هر یو په سر کې سلو خانو انعام دی سلو خان ډېر شی و داسې ده لکه دې زمانه کې سل موټرې چې څوک انعام وباسي دا چې څومره اجرتي قاتلانو او دا د پیسو اجرتیانو دا خواره شو په دې لارو کوڅو کې څوک په یوه ځغلي څوک په بله ځغلي چې دا سلو خانو به څوک ګټي انعام لارې کوڅې خو دوی ولټولې او حضور پاک دلته په غار ثور کې خدای ساتي د مکې یو لوی تکړه مضبوط پهلوان سړی دی قومیت نم مضبوط سراقه ابن مالک مدلجی د بنو مدلج قبیله دی وی د ناستم په یو مجلس کې او یو کس په مجلس کې وی چې لکه د دریاب په غاړه باندې مې یو څو کسان ولیدل چې روانو زه اوس په سفر رانم او ګمان کوم چې دا محمد او ابوبکر دی صلی الله علیه وسلم سراقه وی د پوه شوم چې دا هغوی دي خو ما وی اسې نه بل څوک ورمخکې شي او د انعام هغه ونه ګټي ما وی نه دا هغوی نه دي دا خو فلانکې او زمونږ مخکې ووتل پلانکې په سفر لاړه نو زمونږ مخکې وته د دریاب په غاړه وی زه دا هغوی دي خو تا د لرې نه ونه پېژندل وی دا مې ځکه وي چې د بل چا سوچ پرې رانشي بل څوک مخکې نه شي انعام بل څوک ونه ګټي وی هغوی سره مې دوه درې څلور خبرې وکړې چې دې راباندې پوه نه شي او زر کور ته لاړم او ویندې ته مې وی شا به ورشه اس وباسه خو د دروازې نه بار د کوټې غاړې ته یې خوا ودروه چې ما نه څوک خبر نه شي او د انعام وګټم او یې لاړم خپله نیزه مې راواغېسته وسله مې غاړه کې واچوله او کوټې ته وختم په دروازه نه راوتېدم چې څوک به راباندې پوه شي نو د کوټې په کوټه مې ځان وتوښو د نیزې هغه څوکه مې لاندې په ځمکه کېښوده او په نیزه باندې مې لاس کېښود ځان مې په ښکته وښویو او اس باندې مې په واړولو ومې ځغلو کوي چې مې اس څنګه وځغلو
او چې د سړي کومه پته راکړې وه د دریاب د غاړې په حق لار روان شوم او چې لاړم نو دغه ځای کې حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت ابوبکر منځ کوي حضور پاک ډېر په خشوع خضوع لګیا د خپل منځ کوي او ابوبکر په دې مانځه کې کله یو خوا ګوري کله بل خوا ګوري یارېده په نبي علیه السلام وایي چې زه څنګه ورلم بس وایي زه خو پوه شوم چې دوی دي نیزه مې تیاره کړه او په دې چې وام به یو بم په نیزه ووام بل به م ووام دواړه به ووام او بس راوبیړم دا سرونه او 200 اوښان به وګټم خو چې څنګه ورنږدې شومه زما اس په تیزۍ روان دی د اس دواړه خپې مې په هغه کلکه ځمکه کې تر سینې پورې ورننوتې دواړه خپې لاندې لاندې د اس سینه ځمکې سره وجنګېده ډوبې شوې خپې او د دې یو خوا غورځېدم او چې څنګه وغورځېدم زه پوه شومه چې دا دې ما ته خیرې وکړې ما ول اواز ورکړه چې تاسو ما ته خیرې وکړې او بس زه معافي غواړم پوه شو ما وی که نوره خوا کېږي نور تباه کېږي وړه کې مې کرکه راله وړه کې مې یره راله ویرېدم دباو را باندې روب را باندې راغی ما وی تاسو ما ته خیرې وکړې او مهرباني وکړې بس ما ته دوا وکړې او زه دنه واپس کېږم رسول الله مبارک وی زه ډېره ښه ده واپس شه وی اس واګې له مې چک ورکړه چې چک مې ورکړه د اس خپې د ځمکې نه راووتې اس برابر شو نو وی ما هغه د جوارې غشي وکتل دي به چې تلل په سفر د جوارې غشي به ورسره امې وړقول تیلی کې وی دا غشي پراتو امې وړقول نو یو غشي مې ته راووت چې ګورم چې غشي راته سوی نو هغې غشي هغه غشي راووت چې په هغې یې لیکلي لا دا کار ونه کړي چې کوم غشي به داسې راووت چې په هغې به نعم لیکلي او نعم معنا او دا کار کوه لا مه کوه نه نو هغه غشي راووت چې هغې زه منې کړم چې دا کار مه کوه وایي د غشو مې ونه منل په اس مې خپې ور واچولې ما وی دا جوړ اسې دا ځمکه چیته ده او اس مې بیا توله که چې ورزغلو مې او چې اس یو څو ګامه مخکې واغېشتل د اس خپې په هغه سخته ځمکه کې بیا لاندې لاړې او د سینې پورې خښ شو او زه ترې پرېوتم بس هغې ته مې بیا وویې چې یاره ما نه غلطي وشوه ما معاف کې وی ښځه معاف بیا مې غشي وړقول چې ورګه غشو باندې پال راوباسم چې لاړ شم او که واپس شم د جوارې پال چې مې غشي وړقول بیا پکې لاواله راووت چې نه دا کار منه کړي وی بیا مې د غشو نه منل او ځکه سل اوښان دي او سل بیل دي په 200 اوښان دي په 2 کسانو کې پاس مې چې مې څنګه اس ته چک ورکړ اوچت شو نو بیا مې ګواښ وکړو د دې دویم ګواښ دریم ګواښ سره زما د اس پې په ځمکه کې د مخکې نه زیاتې ورننوتې په کلکه ځمکه کې بس پوه شوم چې دا کار اوس نه کېږي نیزه مې وغورځوله او لاړم پیغمبر علیه السلام ته مې وویل چې داسې کار دی چې بس زه پوه شم ما معاف کې وی ښه معاف دریم ځل یې معاف کړم او بیا ما ته وی مې چې زه څه وکړم وی ما ته وی چې سراقه راځه یو خبر درته کوم یو امننامه دله لیکم ته دلته موږ نه ځې تا سره وسله موږ سره نشته هر څه کولی شي خو بس تا خدای ویارولی نو واپس دی نو د سرمنې یو ټوکړه باندې راله ولیکل او مال یې راکړه چې دا ځان سره که چېرته هم زما مسلمان امتي له ته په ګوتو ورلې دا ورته ښایه تا ته به څوک غږ نه کوي دا امن یې ماله راکړه او ما ورته وی چې زه به دنه خلک تمبوم په دې لار به بل څوک نه راځي او واقعي چې دی واپس راته او څوک به په دې لار د پیغمبر علیه السلام په تکل کې راتلل نو ده به ورته وي دا لار ما کتلې ده دروغ به هم نه وي دا به نه وي چې نشته کافر به هم د دروغو نه ځان ساته دا لار ما کتلې ده بس هغوی به وی چې واقعي چې دی پې ځغلېدلې ده ده کتلې ده نو بس نشته نو خلک به مې تمبول نو رسول الله مبارک ورته څه وایي ای سراقه یو پیشنګویي وله ورکړه وی ستا په سر د کسرا د بادشاه تاجینم او ستا په لاسو کې د کسرا بادشاه بنګړي نم بنګړي پخوا به دې غټو بادشاهانو بنګړي اچو دا یې نم نو سراقه وی ما ورته وی
چې اوهو لکې مې وې هغوی ته مې غږ ونه کړه چې دې وخت کې خو ستاسو په خپل کلي وطن کې ځای نشته د دې بل وطن ته لګیا یې هجرت کوئ او دعوې څومره غټې کې دعوې د کسرا د بادشاه د فتح کې او د هغه د تاج او د بنګلو د اغشتو دعوه کې هغه زمانه کې د کسرا بادشاه داسې مثال لکه دې زمانه کې چې امریکا ده مثلا زه د خپل وطن کې نشته او دونه غټې غټې دعوې کې وی هغه وخت کې مې ده ووی لیکن رب العالمین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پیشنګویي رښتونې کړه څنګه یې رښتونې کړه دا هم پکې منځ کې واوره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده او د کسرا بادشاه د فتح کولو دپاره فوج ولیږه او د فوج کمانډر ان چیف د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د مشرق سعد ابن ابي وقاص ډېر عجیبه صحابي دی د هغه ځان له اوږدې قصې دي سعد ابن ابي وقاص هغه صحابي دی چې د الله په لار کې لومبې غشې دی ایستی دی او سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه صحابي دی چې په احد کې رسول الله مبارک ته خپل مور او پلار قربان کړي دي چې د به غشې ویشته په احد کې نو حضور پاک به وفرمایل ارمي یا سعد فداک ابي و امي ای سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان او ته رسول الله مبارک ویلي حضرت عمر سعد ابن ابي وقاص ته وی چې علاقه تاسو کله فتح کې نو د کسرا بنگړي او د هغه تاج او د هغه خاص سامان دا به یو لفافه کې بند کې او مدینې ته به فټافټ مال رالیږي او سراقه ابن مالک خدای وروسته مسلمان که دی به مال راولیږي واقعي د کسرا علاقه فتح شوه مسلمانانو فتح کړه او مال غنیمت چې کله غونډ کړو په هغه مال غنیمت کې د کسرا بادشاه تاج وغیره لفافه کې بند کړل او سراقه ابن مالک ته وی سراقه زه عمر دې غواړي مدینې ته ځان رسوه چې حضرت عمر فاروق سامان اوس پر د وی کتل نو تاجم پکې دی د هغه خاص توره خاص سامان هم پکې دی خو د هغه بنګړي پکې نشته نو واپس استاد یې ولېږوي شابه لاړ شه او سعد ابن ابي وقاص ته ووایه چې بنګړي پکې نشته ده کسرا هغه بنګړي م راولېږه چا ورته وی دا څه کې وی د رسول الله مبارک ارمان پوره کوم حضور پاک سراقه ته د هجرت په موقع ویلو چې ستا په سر د کسرا تاج اینم او ستا په لاس کې د کسرا بنګړي وینم نو زه د رسول الله مبارک د وفات نه پس د هغه ارمان پوره کول غواړم تاج ور په سر کوم او بنګړي ورته په لاس کې اچوم اگر چې د سرو زرو بنګړي د سړي دپاره اچول ګناه ده خدای صرف د یو پوټیني مقصد دپاره کول مستقل یې ورته نه اچول نو چې سړی استازی بیا لاړ فارس ته خو بلا مزلو او هغه سامانو لټو بنګړي پکې راووتل بیا ورکل مدینې ته راغی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه کې یو لویه جلسه وکړه ټول مسلمانان او اهل شورا او ټول خلک یې راغونډ کړل او لویه اجتماع وکړله او سراقه ته وی سراقه دلته کښېنه رسول الله مبارک د هجرت په موقع تا ته څه ویلي و ستا اړه کې څه تېر شوي وی عمره 3 ځله مې حمله وکړه خو زما د اسپې به ځمکه کې دننه شوې او 3 ځله یې ماف کړم او مال یې ختم را کړی دی د سرمنې په ټوکړه یې لیکلی چې ته زموږ د طرف نه په امنې وی نه نورې درته څه وي وی ما ته یې دا وی چې سراقه ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم لاس کې د هغه بنګړي وینم وی تاړه کې څه وی ابو سراقه وی هغه وخت ما وی چې څومره لوی دعوې کوي کلی کې ځای نشته بل وطن ته ځي دعوې څونه مضبوطې کوي اوهو واقعي زموږ د رسول الله مبارک پیشنګویي الله رښتونې کړه الصادقه کړه رب العالمین وی خراده سراقه د رسول الله مبارک ارمان به اوس پوره کړو هغه تاج یې واخېسته سراقه ته یې په سر کړه بنګړي ورته په لاس کړل زه لرې مبارک شه ارمان چې رسول الله مبارک جمدې وي دا خو یې لیدلي ارمان چې جمدې وي په دنیا کې موږ سره دنیا کې ژوند د آخرت نه یادوم او دا هر څه خو یې موږ سره لیدلی وي افسوس نو رسول الله مبارک دقه هلته رب العالمین حفاظت وکړو غار ثور کې م حفاظت وشو دغه هلته م حفاظت وشو چې لږ مخکې لاړه حضرت زبیر یو قافله کې مخکې له نبي علیه السلام له ورغی دا د پیغمبر علیه السلام د ترور زوی دی او د پیغمبر علیه السلام
بی بی عائشہ رستو بیا د نبی علیہ السلام دغه وخت کې لا په واده شوی نه ورته او دا زبیر بی بی اسما خویندې وي نو زبیر چې ولیدل چې یو خوا مې خسخر دی ابوبکر او بل خوا نبی علیہ السلام دی زما دا ماما زوی دی نو هغه ولې یو دوه جوړې ورکړې دا دوه جوړې والی دا لوی غنیمت و د نبی علیہ السلام دپاره ځکه ډېر لوی سفر دی په یو جوړه کې وتی دی یو جوړه یو له ورکړو بل یې بل نه ورکړو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې موږ څه مخکې لاړو ډېر لوی مزل مو وکړو دروازې م لګیا یو مزل کوو د شپې م لګیا یو مزل کوو نو چې بیا غرمه شوه داسې 10 بجې ټیم تقریبا ګړی خو هغه وخت کې وی نه نو اونه نشته بوټي نشته چې موږ د هغې د سوري لاندې شو نو یو غټه تیږه وه ما صحیح کړه نو یو شپونکي و هغه سره ګډې چیلی وې هغه هم هغې تیږې لره روانو او ما هم هغه تیږه صحیح کړه نو موږ د هغه شپونکي نه ور مخکې شو چې د دې تیږې سوري ته به لږ نبي علیه السلام لږ دمه شي حالانکه تاسو سوچو کې چې ګرمي وي او په کاڼي نورم لګېدلي د هغې سورې به څونه ګرمې او د کاڼي به څه سورې وي وایي ما زر شګې لاندې وارې کړې یو څادر مې پې خور کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې عرض وکړه الله رسول الله دلته اوده شه هغه مې اوده کړ او زه ګیر چاپېره ګرځېدم څوکۍ مې کوله وایي هغه شپونکي ته مې بچې ملګري څوک یې وایي هغه په مکه کې یو سړی یاد کړه چې زه د هغه غلام یم وی ما دی په دې ګډو چیلو کې د پیش شته ویو موږ له به وله شي د شپونکي له به اختیار و د مالک د طرف نه هغه زمانه کې پیچه خرڅول نه ما له به وله شي وی بلکل وی ما ورته وایي چې ښه نو بچې داسې وکړه چې دا غولان زه وڅنډه لاس دې وڅنډه د شپونکي غولان زه پاکه کړه ویې څنډله د شګو مګو نه لاسونه یې وڅنډل نو ما سره د لرګي او کاسه و هغه مې وله ورکړه نو په هغې کې راله پیوله شل نو پی خو گرمی او گرم پی کچه چه سڑیس کی اکثر خیٹه خرابی نو ما سر پا بطکی کی اوبوی نو پا آغا پایو که میں لگی اوبوا چوله چه دا لسی شی او یو پوٹی لگونده یخ شی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسید خوبی اوکو نا آغا لسی می پی اسکلا دی پا خپلا مسکلا و پا آغا میں اسکلا ایماتی وی ابو بکر دا تلو ٹیم ندی نیز دے میں سیب بالکل دا تلو ٹیم دے ذکر یہ وقت کنور لگوڑی دلیو مازدیګرې کچه مازدیګرې راغلی نو بیا موږ روان ښه ډېر مزله موږ نو یو علاقې ته ورسېدو د ام معبد ورته وایي دا داسې علاقه ده چې اوس زموږ یقین راغی چې د مکې د خلکو د ګرفت نه موږ بچ شو بس دلته اوس مکې والا موږ پسې نشي رارسېدی ام معبد ډېره سخي ښځه و ډېره زیاته خلکو پېژندله نو موږ د هغې کور ته وردن نه شو مونږ معبد مونږ راغلي یو میلمانه یو مونږ له څه د خوراک انتظام وکړه خو سخي وه هغې میلمنو دلته کښېنئ او زما خاوند ګډې چیلی سرن له بوتلي دي اوس لږ ساعت پس به راشي نو چې راشي نو یو چیلی ګډ به دله حلال کړم حضور پاک ورته وفرمایل چې نه زمونږ تلواره ده او مونږ له څه کبدکرۍ وي چې اسم نشته نور خو لږ صبر وکړې زه له څاروی لالو نو دا کور په ګوټ کې یو چیلی ولاړه وه نبي علیه السلام دا چیلی رالوله شکل نو ښځې وی دا اوچه ده دې کې پی نشته او بل دا ناجوړه ده که دا جوړه وي نو دا به نورو ګډو چیلو سره سرن لتلې وه وی حضور پاک ورته وفرمایل که ته موږ له دا ولشي نو الله به پکې پی پیدا کړي نو ښځې وخندل چې دا سادهګان دي دوی د ګډو چیلو د قصو پیسو نه دی خبر وی چې ګوره اوچه ده اوچه چیلی کې پی نی او ناجوړه ده بیمار هم ده حضور پاک ورته مسکی شوی که تی اجازت کې موږ بیدان له وله شو ښځې بادلې ناخواسته وی وی زه ولشي درته یم چې اوچه ده ناجوړه ده او تاسو بیا وی ته لوښې را لوښې ورکړه لوښې ورکړه نبي علیه السلام مبارک د هغه چیلی په تو باندې پا غولانز باندې لاس کېښود خو چې څنګه مبارک لاسونه ورسېدل نو چیلی خپې ارتې کړې او تیه د پیو ډک شو او شخوند یې به شروع کړ نو ناجوړه څاروي شخوند نه وی
د څاروي د جوړ او د ناجوړه فرق دی چې د څاروي پته د شخوند نه لګي. لاله داسې ده که چې ښه برابر شخوند وای دا ټیکي، چې نه وای دا ناجوړی، او چې داسې لږه لږه معمولي خو لاړی راړی دام جوړ نی دا ناجوړی. شخوند یې ښه برابر شروع کړ او خپې ارته کړې او غولان د پیو ډکه شوه تی او پې ته نبي علیه السلام په خپلو مبارکو لاسونو واغېستل او ابوبکر ته وي ته مسکه، هغه مسکل. عامر ابن فهیره ته وي ته مسکه، هغه مسکل. عبدالله ابن ورقط له بل کاسه ډکه کړله ته مسکه. په خپله نبي اسلام په اخره کې بیا پیسکل، په خپله وسکل او بیا ښځې را ورکړي ته مسکه او جام یې وله د پیو ډک کوي. دا د خاوند هغې غلم ورکړي. دا یو معجزه شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا ټول معجزات را روان دي په دې سفر کې. غار ثور کې د دنیا معجزې، او که هغه ځای کې سراقه ابن مالک ته وایي چې ستا په سر تاج وینم دام د رسول الله مبارک معجزه، دا پیشنګویي. او که دلته ام معبد سره کومه مسله راله دام د رسول الله مبارک معجزه. ته رخصت شو ښځه ګوري نیغه چې خدای دا څه چلو شو، دا څه مسله ده. اوچه چیلی ده ناجوړه او دونه پیتې وایستل لکه ته به چې لس اوښو نه هم زیاتې پیتې وایستل او جوړه هم شوه، شخوند هم وایي. اوس امتي د پیو ډک دي. نبی علیه السلام خو سره د خپلو ملګرو لاړ او دې کې د ام معبد خاوند راغی. ابو معبد ښځه ورته وایي ناشنا شي، ښځه خاوند ته زر وایي ای سړي راشي او ناشنا ټوکه درته وکړم څه. هغه زموږ ناجوړه چیلی ته وګوره، هغه د جوړه شوې ده او هغه ناجوړه چیلی بلا پی وکړل او اوس امتي د پیو نه ډک دي. وی ښځې دا څه مسله ده؟ نو قصه یې ورته وکړه. ای ښځې دا سړي څنګه و؟ دا شکلونه و، دا دې ولې پرېښوده؟